سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ بوی. څنګه کولی شو د اختر لپاره په خپل موبایل کې دوستانو تصویران جوړ کو؟ تیار ډیزاینونه وي، صرف تاسو تصویر ورته ولیږئ. لکه څنګه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ما سره تیار ډیزاینونه دي، صرف تاسو په دغه ځای کې تصویر ورته لیږئ او په دغه لاندې برخه کې دوستانو تاسو خپل نوم دوستانو لیکئ. نو دغه ډیزاینونه دي چې بعضې ما خپله ترتیب کړي دي او بعضې مې له ملګرو نه دوستانو راخیستي دي. نو تاسو کولی شئ په دې کې دوستانو ایډیټ وکړئ او خپل تصویران ور واچوئ، اختر لپاره یې جوړ کړئ. نو څنګه دوستانو دغه جوړولی شو؟ د دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت دی چې هغه اپلیکیشن دوستانو د پکسل اپ پرون چې ما د پکسل اپ لینک تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو اچولی دی. تاسو لاړ شئ، کلیک پرې واخلئ. زموږ ټلیګرام چینل هم در سره دوستانو سبسکرایب کړئ، البته هغه کې هم جوین شئ. دوستانو که زموږ ویډیو مو لایک کړی نه وي، راشئ په دغه لایک باندې کلیک واخلئ، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي دوستانو نو راشئ په دغه سبسکرایب باندې هم دوستانو کلیک واخلئ، تر څو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب شي، ویډیو لایک شي. او بیا راشئ دوستانو په دغه برخه کې تاسو د بیل آیکن نشان راځي دوستانو، دغه بیل آیکن نشان باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ او بیا به پورته آل وکړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. نو څنګه کولی شو په دې کې دوستانو کار وکړو؟ مکمله طریقه په هغه ویډیو کې ما تاسو ښودلې وله دې وړاندې هم چې څنګه په خپل موبایل کې په پکسل اپ کې یو ډیزاین دوستانو جوړ کړو. هغه ډیزاین جوړولو ویډیو، خو دغه ویډیو چې دی دوستانو تاسو ته تیار ډیزاینونه دي، څنګه په تیار ډیزاین کې دوستانو ایډیټ وکړو. نو مکمله طریقه درته ښایم دوستانو. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، ویډیو چې سکیپ کوئ ما ویډیو در سره لایک کړئ، نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. نو تاسو ته به ما دوستانو تصویران تیار ډیزاینونه دوستانو لینک په ډسکرپشن کې شته دی، له ډسکرپشن څخه تاسو کولی شئ چې په هغه لینک باندې کلیک واخلئ، ډایرکټ ټلیګرام چینل ته مو بیایي، له هغه ځایه دغه تصویران دوستانو ډاونلوډ کړئ. کله هم دوستانو تصویران ډاونلوډ کړئ، راځو پکسل اپ مو چې کله راخلاص کړئ په دغه برخه کې دوستانو تاسو راشئ کلیک واخلئ او له ګیلري څخه راواخلئ، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله هم چې په دې باندې کلیک ووایاست دوستانو لږ به ورته منتظر شو تر څو موږ ته اوس ګیلري راخلاصه شي دوستانو. نو په پورته درې خطونو باندې دوستانو چې تاسو کله کلیک واخلئ په دې کې هم تاسو کولی شئ لاندې ګیلري ته ورشئ او دغه پورته برخه کې دوستانو چې تاسو راشئ په دغه باندې داسې کلیک واخلئ، په دغه ګیلري باندې کلیک ورته واخلئ، په دغه کې هم دوستانو تاسو ترسره کولی شئ چې دغه نه یې راواخلئ. مثلا تاسو ته هلته ما اختریز ډیزاینونه دوستانو ورکړي، تاسو کتلی شئ دغه اختریز ډیزاین دی، هر یو چې د تاسو خوښ وي تاسو په هماغه کې دوستانو غواړئ ایډیټ وکړئ، تصویر پکې واچوئ، کولی شئ. زه مثلا راځم دوستانو په دغه یو باندې کلیک ورته اخلم. دغه مو چې کله دوستانو داسې کلیک پرې واخیستلو موږ به تاسو پکسل اپ ته دوستانو راولي. راځو په دغه صحیح علامه باندې کلیک اخلو. نو دغه تصویر دوستانو دغه ډېر غټ کوچنی دی، راځو داسې دغه یو ځلې داسې زوم کوو او دغه ځای کې دوستانو کله هم چې داسې ودرولو، راځو په دغه برخه باندې دوستانو موږ تاسو کلیک ورته اخلو او دغه له دې ځای نه بیا موږ تاسو کلپوو دوستانو. کله مو چې دغه کلپ کړ دوستانو، اوس موږ تاسو دلته سایز دوستانو داسې لاندې پاتې کیږي، خو دغه تاسو په کومه طریقه دوستانو کولی شئ دغه بیا په موبایل کې هم کرپ کیږي. مثلا چې تاسو راشئ په دغه ځای باندې کلیک ورته واخلئ او دغه له دې ځای څخه داسې کلیک پرې واخلئ حق ثبتولو باندې، راځو په دغه کسټوم باندې کلیک واخلئ او لاندې برخه دوستانو انتخاب کړئ او بیا په ګیلري کې وساتئ. راځو په دې باندې کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیست راځو اوس مثلا ګیلري ته دوستانو زه اوس راځم هغه تصویر چې کوم ما سیو کړی دی، راځم دغه دوستانو ما راخلاص کړی. دلته په لاندې برخه کې دوستانو دغه لاندې دغه نوره بکګراونډ هم پسې راځي، په دغه پنسل نشان باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایست په دغه برخه کې دغه داسې دوستانو ورپورته کوو او کرپ کوئ او راځو پورته سیو باندې کلیک اخلو. دغه به دوستانو موږ سره اوس مثلا کرپ شو، صحیح شو. په دغه طریقې هم تاسو کولی شئ، خو په یوې بلې طریقې هم کولی شئ دوستانو. دغه طریقه به تاسو ته یو څه بیا دوستانو اسانه وي. مثلا دغه تصویر بیا تاسو داسې ډیلیټ کړئ او کله مو چې ډیلیټ کړئ دغه تصویر به تاسو سره دوستانو اوس پاتې شي. تاسو کتلی شئ هماغه کوالټي دی او خرابه شوي هم نه دی. خو دغه تصویر دوستانو په بله طریقه باندې هم موږ تاسو کولی شو چې دغه لاندې برخې ختمه کړو. راځو په دغه پورته دوستانو دغه درې خطونو باندې کلیک اخلو. راځو د عکس اندازه او په دې کلیک اخلو. مثلا دغه 2580 دوستانو دغه پلنوالی چې دی دغه لاندې څخه پلنوالی دوستانو، نو مثلا دا زه ترې لرې کوم او زه ورته لیکم چې 4000. تاسو دوستانو کتلی شئ ما 4000 ورته ولیکل، دغه عکس یې برابر کړ. که دلته بیا لاندې پسې پاتې وی هغه مثلا چې دلته بیا راشئ په دغه عکس اندازې باندې کلیک واخلئ، مثلا تاسو ورته ولیکئ 3900، بیا به دغه تصویر داسې لږ پورته جګ شي، لاندې نوره برخه به هم دوستانو راخلاصه شي. نو په همدې طریقې دوستانو کولی شئ مثلا 3800 که تاسو ورته ولیکئ لاندې برخه بیا دوستانو دلته پاتې کیږي. نو راځو زه مثلا ورته لیکم چې همغه 3900 چې کوم و هغه بالکل دوستانو صحیح و.
3000 نقص مې دوستانو ورته ولیکل. اوس راځو تاسو سره مثلا یو تصویر ده، زه راځم په دغه ګیلري باندې کلیک اخلم. نو دوستانو زه اوس راځم یو ملګري تصویر دوستانو را لېږلی دی تر څو ورته ډیزاین کم. راځم په همدغه تصویر باندې کلیک اخلم. دغه تصویر مثلا زه غواړم ډیزاین کم. تاسو کولی شئ په ګرد خط کې راوستلو لپاره په دې ځای باندې کلیک واخلئ دوستانو، دغه داسې ورپورته کوئ او داسې دوستانو تاسو ښه سم ورته تصویر برابر کړئ. په صحیح لمحه باندې به کلیک واخلئ. دغه تصویر دوستانو تاسو لږ کوچنی کړئ. کله مو چې کوچنی کړئ په دغه برخه کې راځي او شاته کول دوستانو، په دغه شاته باندې به کلیک واخلئ. تاسو کتلی شئ لږ به داسې نور هر څه کوم چې تاسو خوښوي تاسو اوس دوستانو وکتل چې دغه تصویر په دغه ځای کې برابر شول. پورته خوا نه دوستانو دغه تصویر تاسو دغه کلپ کولی هم شئ چې کلپ یې کوئ بیا ایډیټ پکې دوستانو نه کېږي، یو بل خوا نه ځي. نو راځو دوستانو په دغه لیک باندې کلیک اخلو او لیکنه باندې کلیک اخلو او بیا تغییر باندې دوستانو کلیک اخلو. دغه ترې لرې کوو او اوس دغه کس نوم چې کوم د دوستانو هغه لیکو، یا تاسو مثلا خپل نوم لیکئ، خپل تصویر مو د بل ملګري ته جوړوئ. مثلا زه راځم دغه کس نوم دوستانو لیکم، پورته سمه ده په دې باندې کلیک اخلم. دغه لږ دې خوا راوړم. کله مو چې دې خوا راوړو دوستانو اوس راځو په دغه برخه کې لومړی یو رنګ ورته انتخابوو. په دغه رنګ باندې کلیک اخلو، مثلا دغه سور رنګ صحیح دی، دغه ساده پوینټس دي. اوس راځو په دغه برخه کې دغه لیک بڼې باندې دوستانو کلیک اخلو. په دې کې هر ډول پوینټس تاسو خوښ، مثلا تیر کارول شوي پینټو ته زه راځم. ما چې یو څه خوښ کړي دي دوستانو هغه پینټونه دلته دي. مثلا راځم په دغه پاس کلیک اخلم، سمه ده په دې باندې کلیک اخلم. تاسو دوستانو کتلی شئ دغه مکمل برابر شو. اوس تاسو کولی شئ دوستانو خپل په دې باندې وم لیکه چې تاسو ډیزاین مثلا زه اوس په دغه پوینټ درته بیرته په دغه نوم باندې کلیک اخلم. راځم په دغه کاپي باندې کلیک اخلم او بیا په تغییر باندې کلیک اخلم او راځم دوستانو مثلا دلته زه لیکم چې ډیزاین. راځو مثلا ډیزاین خپل نوم دوستانو لیکم، په سمه ده په دې باندې کلیک اخلم. کله مو چې کلیک وایست راځو پوینټس برخه کې دوستانو په دغه لیک بڼې باندې دوستانو کلیک اخلو او دلته تیر کارول شوي پینټو ته راځم. هر ډول پینټ تاسو خوښوئ، مثلا زما دغه یو خوښ دی، دغه د ډیزاین نوم لپاره دوستانو ډېر ښه راځي. نو دغه تاسو هر ډول ځای کې دوستانو بیا لګوئ. تاسو دغه لګولی چې مثلا ما ولیکل چې ډیزاین، یعنې زما په خپله دغه ډیزاین هم دوستانو ترسره کړی دی. نو دغه دوستانو بالکل تاسو کتلی شئ برابر شولو. راځو په پورته دغه اپشن باندې کلیک اخلو او په دغه کې دوستانو د پروژه وساتئ. په دې باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ په دې کې یو تاسو د ښه خوبیده دی چې پروژې نوم تاسو دلته ورته ولیکئ، مثلا کوچنی، او په دغه اوکې باندې دوستانو کلیک اخلم او مثلا زه اوس راځم دغه تصویر د عکس په شکل یې وساتئ. په دې باندې کلیک اخلم او په دې کې دوستانو به دغه کسټوم باندې کلیک اخلم او راځم لاندې برخه انتخابوم په ګیلري کې وساتئ. راځو دغه دوستانو لږ منتظر کېږو تر څو دغه له مونږ سره ثبت شي. ښه دوستانو زه اوس مثلا راځم دغه تصویر سیو کوم. دغه دوستانو په ګیلري کې تاسو کتلی شئ په فل ایچ ډي کوالټۍ سره دغه تصویر له مونږ سره ثبت شو. نو په پورته دوستانو چې مونږ تاسو کله ساتلی مثلا زه راځم د هر څه اوس پاکوم. هلته ما تاسو وویل چې ډیزاین په شکل تاسو کوم ساتلی دی هغه به څنګه دوستانو بیا ترلاسه کوئ. داسې خو اوس وایه چې مونږ هغه تصویر ایډیټ کړو، مونږ به اوس بل سر نه کوو، نه سر نه کېږي دوستانو. اوس تاسو راځو په دغه پکسله باندې کلیک اخلو. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلو مونږ تاسو اوس مثلا دغه اوس مونږ تاسو ځان لاړو هغه ډیزاین. تاسو به وایئ چې مونږ ډیزاین هر څه ختم شو، خو مونږ څومره خواري پرې کړې وه دوستانو، هر څه لاړل او ختم شول، نه هېڅ هم نه دي تللي دوستانو. نو راځو په دغه برخه کې کلیک اخلو. کله مو چې په دغه برخه کې دوستانو کلیک وایستلو مثلا زما پروژې دوستانو په دې باندې کلیک اخلو. په دغه برخه کې ما مکمل ډیزاینونه دوستانو له ځانه سره ساتلي دي د پکسل اپ لپاره. نو راځو دوستانو مثلا هلته مونږ ورته لیکلي وو چې کوچنی ډیزاین په شکل مو سیو کړی و دوستانو. نو راځو هغه مونږ سره سیو شوی دی، په هغه باندې کلیک اخلو او دغه اوکې کوو. راځو په دغه برخه کې دوستانو داسې راځو په دغه باندې کلیک اخلو او دغه تصویر مونږ تاسو دوستانو مثلا ډیلیټوو، بل ملګري ته یې جوړوو. تاسو کولی شئ بل ملګري تصویر هم دوستانو په دغه ځای کې له ګیلري نه راواخلئ او هلته په دغه ځای کې دوستانو ور واچوئ. په همدې طریقې سره بیا تاسو کولی شئ بیا دویم ځل لپاره دوستانو په دغه پروژې ساتلو باندې کلیک مه اخلئ او ځکه چې دغه خو تاسو یو ځل سیو کول تاسو سره سیو دی، بیا هېڅکله هم تاسو نه ختمېږي. خو په هغه صورت کې تاسو باید پکسل اپ هغه فولډر چې کوم د تاسو سره په زیړ فولډر کې هغه ډیلیټ نه کړئ. که غواړئ په دې کې نور ډیزاین وکړئ تغییر کړئ، صرف تغیرات پر پروژه راولئ، په دې باندې کلیک واخلئ. دغه به دوستانو اوس همداسې مونږ سره خالي سیو شي، خالي سیو کېږي. راځو بیا په زما پروژې باندې کلیک اخلو. تاسو کتلی شئ هغه تصویر هم ترې لاړو، همدا شانتې خالي ډیزاین له مونږ سره دوستانو سیو شولو.
نو اوس مثلا تاسو غواړئ دغه نوم هم ترې لرې کړئ، دغه نوم هم دوستانو ترې لرې کوو، راځو په دې باندې بیرته کلیک اخلو. مثلا دغه غواړئ تاسو سیو کړئ، نورو دوستانو ته هم بیا ولیږئ. تاسو کولی شئ خپل نوم ډیزاین پرې ولیکئ او راځو دوستانو په دې باندې اوس کلیک واخلئ، زما پروژه باندې کلیک واخلئ او راځو هغه نوم هم دوستانو اوس نشته، په اوکې باندې کلیک اخلو. نوم هم نشته، صرف زموږ ډیزاین نوم دوستانو په دې کې شته دی. نو دغه هم دوستانو تاسو که غواړئ سیو کړئ، دا په شکل یې وساتئ، په دې باندې به دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ، کسټم باندې به کلیک واخلئ، لاندې به راشئ او دغه به دوستانو تاسو داسې په ګیلري کې له ځان سره وساتئ. مثلا تاسو اوس دغه غواړئ چې خپل نوم باندې صرف ډیزاین ثبت کړئ او نورو دوستانو ته ولیکئ تر څو هغوی تصویران پکې ثبت کړي. تاسو کتلی شئ خالي ډیزاین ثبت شولو دوستانو او تاسو نوم دلته پکې پاتې شو، تصویر هم نشته پکې او نوم هم نشته پکې. نو دوستانو همدغه طریقه وه چې څنګه کولی شو د اختر لپاره دوستانو تصویران جوړ کړو. ما تاسو کتلی شئ ما په مختلفو ډیزاینونو کې په دې کې دوستانو تصویران جوړ کړي دي د مختلفو ملګرو لپاره. تاسو هم کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په دې کې دوستانو تصویران ایډیټ کړئ. نو دغه دوستانو اسانه طریقه وه چې څنګه کولی شو تصویران تیار ډیزاین شوي تصویران دوستانو موږ تاسو راواخلو او په هغې کې ایډیټ وکړو دوستانو. نو ویډیو ته همدې ځایه که خوښ وي لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.